خوست کې د عامه روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې څه د پاسه 10 سلنه ماشومان له شدیدې او 41 سلنه له مزمن خوارځواکۍ چې عموما د ماشومانو قد نورمال حالت ته د نه رسیدو له ګواښ سره مخامخ کوي اخته دي. په خوست کې تقریبا 10.9% ماشومان په شدید خوارځواکۍ باندې اخته دي، هغه چې ویسټینګ لري، عضلات ضعف شوي وي، او په دې کې 40% چې دي دا مزمن خوارځواکۍ یعنې د دغه قد چې دا خپل نورمال حد ته ټوټ وي، یعنې دا ټوټ کم کته کېږي صوبې کې چې دا مزمن خوارځواکۍ ده، دا تقریبا 40% ده. د په وینا افغان دولت یادو اندېښنو ته په کتو په ولایتونو کې ځینې برنامې هم په لاره اچولې دي. د ګولایو د ویبس د آیرن فولیک اسیدو ګولایو ویشته او په صحي مراکزو کې صحي پیغامونه دي، مشورې دي، همدارنګه د غذایي موادو نندارتونه یا نندارې دي چې د مختلفو نوع غذایي مواد څخه، همدارنګه په هر صحي مرکز کې د حاد او د متوسط شدید خوارځواکۍ لپاره د تداوی مراکز هم لرو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل وروستي کلني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې د هیواد 40 سلنه جوړوي په خوارځواکۍ اخته دي. د یاد بنسټ تازه خپور شوی راپور په ګوته کوي چې په کال کې 2 میلیونه تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او شاوخوا 415 زره میندواره او شیدې ورکوونکې میندې له سختې خوارځواکۍ اغېزمنې شوي دي. همداراز شاوخوا 600 زره ماشومان چې 9 سلنه کېږي په سختې خوارځواکۍ اخته دي. د راپور په حواله 15 سلنه خوارځواکي ماشومان په 22 هغه ولایتونو کې دي چې لومړیتوب لري. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.